په بې ارزښتو کې بهیږم در ټول مې کلاک زما په ذات کې سمندره در ټول مې کلاک زه چې دې ملت لپاره کار وکړم دا ملت به ډېرې سختې تېرې شوي خدای مهربان دی الله دې ورحمېږي تسکین صاحب هر څومره که خوږ دی خو بیا هم زهر فنا د ژوند خاندې او که ژاړې د ساقي د لاس مینا د ژوند نه تر اوسه پورې خو چې ما کومو هغه سره کار کولو هغو خو ما سره مرسته نه ده کړې ښکلو تاسو وپالم که خپل ستړي وپالم خپله تسکین نه یم په خپله را په شا د ژوند دلی او بخونکي الله تعالی په سپېڅل نامه سلام قدرمن دوستانو انشاءالله چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ نن ورځ را سره د افغانستان یو بااستعداده شخصیت تکړه ژورنالیست او همدغسې یو د پښتو ژبې او خوږژبی شاعر فرید احمد تسکین صاحب میلمه ده را سره په خپرونه کې چې د ده د ژوند په اړه به له ده څخه کیسې اورو چې اوس مهال له کلونو راهیسې د سترګو دید له لاس ورکړې ده او د خپلو اړتیاو لپاره د بل کس مرستې ته اړتیا لري نو تسکین صاحب سره په خپله غږیږو تاسو هم تر پایه ملتیا وکړئ تسکین صاحب بیا هم ستړي مه شئ ښه راغلاست مننه تاسو ته او د ګران افغانستان غیور ملت ته سور باچاخانی سلام مننه تسکین صاحب چې راغلی کور مو ودان زحمتونه مو وبخئ که اول ځل کې خپل ځان د لیدونکو ته معرفي کوي تسکین صاحب مننه زه بس یو بنده د الله تعالی د لوی افغانستان د لوی پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ اوسېدونکی او لوړې زده کړې مې تاریخ کې کړي دي ښوونځی مې پکتیا مرکز ګردیز عبدالحی ګردیزي لیسې څخه فارغ شوی یم او فلسفه روانشناسي ټولنپوهنه ادبیات ژورنالیزم دا زما شوق و ذوق ده بس اودسي مبارزې او مدني مبارزې د ښځو حقونو ماشومانو حقونو بشري حقونو ولسواکۍ برخه کې بیان ازادۍ برخه کې د لوی افغانستان د جغرافیې د تکمیل لپاره مبارزه کړې ده بس دغه لنډه کتنه وه زما زندګۍ ته چې تاسو ته څو تورو کې وکړه مننه تسکین صاحب کور ودان تسکین صاحب مخکې په خبرو کې یاده کړه چې د بدبختانه د سترګو دید مو له لاس ورکړې ده دا له کوم وخت راهیسې څنګه کوم مرض ده څنګه حساب د دغه اړه معلومات راکوي والا زما یو تکلیف دی بیسیډ ډیزیز سنډروم دا کوم ځای کې چې وسلې استعمال شوي هغه د مور په ګېډه کې ماشوم باندې تاثیرات لري ځکه چې موږ د ورېښمو په لار پراته خلک یو نو دا تکلیفونه هغه ځایونو کې ډېر وي کوم ځای کې چې جګړې تېرې شي په تېره د ورېښمو په لار پراته سیمې هغو سیمو کې زما په شان ډېر داسې کسان به وي چې دغسې ناروغۍ ورته پیدا شوي دي دا چې د بدن په بدن حمله کوي خپل منځو کې د روغ جوړې وصل نقطه نه لري دفاعي سیستم او زه خوله مې ترې خرابېږي او نور هم په بدن تاثیرات کوي په عصبي سیستم په ګردو په زړه په هاضمي سیستم کولمو په سیستم باندې همدا ډول په تنفسي سیستم باندې ډېر تاثیرات لري چې زما د سترګو مشکل راته پیدا کړل او دا په وړو لویو رګونو اغېزه ډېره کوي دا درته ووایم چې زه د باروتو نه یو جوړ شوی وجود یم ځکه چې زه چې کله د مور په بطن کې وم هغې باندې د باروتو اغېز و یعنې د وسلو له وجې نه ما ته دا تکلیف پیدا شوی دی کله چې زه د دنیا ته راغلم یعنې هغه د کلیوالو خلکو په اصطلاح چې فکس کمپني دغسې راغلم اما چې ورځ تر بلې مې عمر زیاتېږي هغومره دا تکلیفونه راته ښکاره کېږي په ژبه کې مې داغ پیدا کېږي سترګو نه تکلیف راته پیدا کړلو نورو ځایو کې زخمونه جوړېږي یعنې دا په عموما کې دا خورېږي نورو سیستمونو ته د بدن الله دې ورحمېږي تسکین صاحب یعنې دا له ماشومتوبه دغه ناجوړې ستاسو بدن کې و هغه وخت ولې تداوي ونه کړه غم یې ولې نه خور والا داسې ده چې دا احساسي تکلیف و هغه وخت کې پلار یا به سوچ نه و که سوچ و هغه وختو کې کورني جنګونه و دومره شفاخانې د تشخیص وړ څه امکانات هم نه و
بیا اقتصادي غربت هم و، مور مو مړه شوله، بیا پلار ته زه یوازې پاتې شوم او سره د یو خور یو ورور. نو مشکلات پیدا شول. بیا کله چې په 2012 کال کې زه چې خبریال وم، بیا د وخت والي نوم به یې نه اخلو، خو ټولو خلکو ته معلومیږي د هغه بډګټانو زه په سر باندې دلته ووهلم چې ما فساد په وړاندې مبارزه کوله. شاید د هغې تاثیرات هم ډېر وي، ځکه چې هغه تکلیف او دا تکلیف سره یو ځای شي، حتما دغسې شوم لکه اوس چې یم، چې په دواړو سترګو ټپ وړوند شوم، هېڅ څه نه شم، د رڼا پسې مې زړه خوږېږي او د دې نړۍ په جمالیتي ذوق پسې مې شونډې رپېږي. نو کوشش مې دا ده چې زه به هڅه کوم تر اخره تر څو چې زما د علاج لپاره نه یوازې د سترګو بلکې د خپل بدن دفاعي سیستم د تقویې لپاره څومره مې وس کېږي کار وکړم، تر څو زموږ دا ملت چې څومره له ستونزو سره مخ دی راتلونکي کې څنګه څومره کار کړی دی، دې نه زیاته انرژي په مثبته خوا په مصرف ورسوم. الله دې نور توفیق هم درکړي. تسکین صاحب مور مې یاده کړه، الله دې مور ته جنتونه ورکړي، الله دې وبخښي ټولو ملک سره. که دا راته ووایې چې تعلیم تر کوم سطحې پورې کړی، کومو برخو کې مې تعلیم کړی ده؟ زما زده کړې 12 ټولګی مې پکتیا عبدالحی ګردیزي کې لوستی دی. لوړې زده کړې تاریخ څانګه کې مې د پکتیا پوهنتون څخه فارغ شوی یم. همدا ډول شخصي مطالعه مې فلسفه، روانشناسي، ټولنپوهنه، ادبیات دي، خپله ولسي سیاست او مدني مبارزې دي. سره کومو رسنیو کې مې کار کړی ده؟ رسنیو کې مې خپله 2 خبرونه مې لرل، فخر افغان په نوم او افغاننګ په نوم چاپي رسنۍ چې دا مې خپله چاپولې، او دې سره خوا کې د پکتیا د خبریالانو مرکز مرستیال هم پاتې شوی یم، چې دې سره خوا کې رغون راډیو چې په لغمان کې دی هغوی سره هم کارمند پاتې شوی یم، د ریپورټر او خبریال پریزنټر او پروډیوسر په توګه. نور مې بېلابېلو خبري ایجنسونو ته مې کار کړی دی، انټرنیټي پاڼې چې کومې دي، او ګوګل کې زما بېلابېل لیکنې او کالمونه او سره مقالې پرتې دي. کافي تجربه مې د ژورنالیزم بخش کې ده. او دا خو زما د هغه د رزق د پیدا کولو لپاره زما چې اگر چې زما د علاقه د ژورنالیزم سره اول هم درلودله، خو بیا د خپل کار لپاره مې کاري ساحه مې همدا وه. دې سره خوا کې ما خپله سیاسي مبارزه او مدني مبارزې دا هم زما خپل د کار برخې وي. دې سره خوا کې د شوق او ذوق علاقې وړ مسایل چې هغه فلسفه ده، روانشناسي ده، ټولنپوهنه ده، شعر ده، ادبیات او نقد ده. نو دې نه زیاتې مثبت انرژي نور هم را ما کې شته چې زه د دې ملت لپاره کار وکړی شم. خو مشکلات دا دي چې زما دغه د سترګو مشکل چې دي، زه دې لږ زره کړی یم، لږ یعنې خنیولی کړی یم چې ما نه پرېږدي چې زه هغسې کارونه چې باید ډېر منظم منسجم وي، ټولنه کې اغېزناک وي هغه وکړم. خو کوشش به کوو له خیره چې څومره وس مو کېږي، که په سترګو څه نشو کولی، اما ژبه او ذهن خو الله تعالی را کړی دی، بیا هم د ملت لپاره کار کوو. مننه تسکین صاحب. یعنې اوس هم لګیاست، خپل کوششونه کوئ، خپل خدمت مو ادامه ورکړې ده، همت مو نه ده بایللی؟ او انشاءالله، ځکه چې په دې وخت کې هم چې وس مې رسېږي زه کار کوم. په تېره د تعلیم برخه کې زموږ لویه پکتیا کې کوم رسنۍ چې په راډیوي شکل سره نجونو ته او هلکانو ته چې په کور کې دننه زده کړې وروړي، د هغوی کور ته د علم په رسېدنه کې ما ډېر کار کړی دی، چې بعضې رسنۍ
مونږ دې ته هڅولي دي چې همالته سرمایه‌ګذاري وکړي او په آنلاین شکل سره لکه پروډیوس ژبه خلکو ته درس تدریس وکړي. دا اوس هم لګیا یو. مننه تسکین صاحب، الله دې تاسو ته اجر درکړي. تسکین صاحب که دا راته ووایاست د خپل علاج په اړه ډاکټران څه وایي چې دې ناروغۍ علاج شته نشته او علاج مو څنګه د شروع ده که څنګه چې ډاکټرانو راته ویلي دي چې په اسیا کې د علاج ناممکن دی، یوازې هغه دوایي ورکوي پرنزولون سټیراید چې هغه طب سره جانبي عوارض هم لري یوازې د کنټرول لپاره. اما د منفي اغیزو د کمولو لپاره یا د منفي اغیزو مخنیوي لپاره بیولوژیکل ډایرکشن کې چې هغه په اروپایي ودونو په غربي ودونو کې ممکنه ځکه ده چې هغلته یو ډول واکسین په شکل سره ستنې ورکول کېږي څو چې د بدن دفاعي سیستم ترمنځ د وصل او د همغږۍ یوه نقطه پیدا کړي. بیا انسان د وژنو نه بچ کولی شي او ډېر تخریب مخنیوی کېدلی شي. نو هغې وروسته بیا په سترګو باندې کار کوي. اما لومړني ضرورتونه چې کوم دي د کنټرول لپاره دلته ډاکټرانو سره وخت نه وخت متخصصینو سره زه په هغه یم په خبرو یم دوی سره په مشورې باندې مخته ځم. هغه که عصبي سیستم برخه کې زما مشاور ډاکټر وي، هغه داخله برخه کې وي، هغه که د زړه برخه کې وي یا د نورو معدې برخه کې، ټول سره زما مشورې روانې دي. خو کومې ګولۍ چې دي پرنزولون سټیراید دا چې دي یا کوشنګ سنډروم پیدا کوي یا شکر پیدا کوي. دا کومې چې زه خورم که چېرته زما بیولوژیکل ډایرکشن وشي په اروپایي ودونو کې زه بیا له دغو ګولیو خلاصېږم. زما بیا بدن دفاعي سیستم چې دی هغه بیا ډېر د تخریب مخنیوي نه بچ کېږي. نو اوس مهال زما لپاره اړتیا دا ده چې زه ډېر دې نه زیات خراب نشم کوم چې اوس مهال یم. الله دې ورحمي کړي. تسکین صاحب دغه تاثیرات تناب سترګو دي، سترګې مې نابینا سوي دي، که نور بدن کې هم تاثیرات شته؟ د سترګو نه بغیر په تنفسي سیستم هم اغیزه کوي، په جلدي سیستم هم اغیزه کوي، په داخلي سیستم باندې هم بد اغیزه کوي، همدا ډول په عصبي سیستم هم بد اغیزه کوي. خو تر دې مهاله زما په سترګو بد اغیزه کړې ده او په هاضمې او کولمو باندې لږ لږ تاثیرات شته. خو تر دې مهاله ما خپل هغه کومه دوایي چې ته وښودله د هغې سره مې څه نه څه کنټرول ساتلی دي. نو که چېرته مخنیوی وشي د بیولوژیکل ډایرکشن لارې نو کېدلی شي چې د هغو ټولو مخنیوی وشي او زه وژغورل شم. تسکین صاحب تاسو ویل چې دغه مرض چې کوم ده د بدن په ټول دفاعي سیستم باندې اغېزه کوي. اوس مهال تاسو فقط په سترګو باندې مکمل نابینا یاست، هېڅ نه پوهېنئ؟ ګوره زما دغه سترګې وګورئ دا سره زه هېڅ رڼا نشم لیدلی، یعنې ته وګورئ خرابې کړي دي. حتی د دې چې پړسوب هم کوي، درد هم کوي، کله ورې سرې هم شي. خو زه چې کوم چکک اچوم دوایي لپاره، د سوزش لپاره، درد لپاره او د دې لپاره چې دا سترګې مې التهابي نه شي. بس وګورئ دواړه. تسکین صاحب تر اوسه پورې چې د مرض په تاسو باندې غلبه کړې ده چا کومک در سره کړی؟ لا کوم ادرسو سره چې کار کوه هغو کومک کړی؟ لا چا د کومک وعده در سره کړی که نه؟ نه تر اوسه پورې خو چې ما کومو هغه سره کار کولو هغو خو ما سره مرسته نه ده کړې. اما دې نه وړاندې تېر نظام کې چې زما کار شوی و ترکیې ته، خو بیا کرونا راغله. کرونا نه وروسته به ویزې هم ختم شوې، هغه نه وروسته سیاسي بدلون راغله. تر اوسه پورې بیا چا مرسته نه ده کړې. خو دې نه یو 2 میاشتې وړاندې زه ډېر سخت ناروغ شوم، بدن دفاعي سیستم مې ډېر ضعیف شو، فشار مې ډېر زیات ټیټېدلو. بیا د ملګرو کور ودان زه فیسبوک کې لایف راغلم، هغوی څه نه څه مرسته راسره وکړه چې لومړني ضرورتونه چې دوا او د میوې مسایل مې سره حل شول. لومړني ضرورتونه خو بنیادي غم مې تر اوسه پورې چا نه ده خوړلی. زه نور نه وایم، زه وایم د ځان لپاره نه وایم چې زه د ځان لپاره ژوند وکړم، زه وایم چې د ملت لپاره کار وکړم. زه د خلکو لپاره زه ډېر د زړه نه خلوص نه د
د یو فکر د ایجاد او دوی ته د خدمت لپاره د یو بیل میتودولوژي له طریقه زه غواړم دوی ته داسې یو فکری کار وکړم چې دوی په بنیادي توګه په دې ټولنه کې راوچت کم را بیدار کم او په یو عقلي باور د خپل حکومتونو سره یو ځای داسې را جوړ کم چې د نورې نړۍ سره سیال وګرځېږي. زما په ملت باندې زړه خوږېږي. اگر چې زه ګوره زه د خپل ځان لپاره نه ژاړم چې زه غشم، زه د ملت لپاره ژاړم. زه یم چې که چېرته زما غوندې داسې ډېر خلک به نور هم وي مخلص خلک چې هغه به په دې بد وضعیت کې وي چې دغو خلکو غم ونه خوړی شي د یو شاعر، لیکوال، یو افغان هنر پیشه انسان غم ونه خوړلی شي چې ټول عمر یې د دې ملت لپاره وقف کړی وي او هغه د بیمې لپاره د روغتیا د اسانتیا لپاره د علاج لپاره څه شی موجود نه وي. اگر چې په حکومتونو په نظامونو د دوی حق په دې خاطر جوړېدلی شي د دوی لپاره بودیجه تصویبیږي او له بده مرغه چې د نورې نړۍ په شان په افغانستان کې د یو شاعر، لیکوال، هنرمند، ورزشکار، یو فکری علمی قدر احترام او درناوی نه کیږي لکه څنګه چې په نوره نړۍ کې کیږي. نو زه وایم چې کنن په ما ده لیکواله، خبریاله، شاعره، علمی قدره، خبریاله، سیاسی مشره سبب تام ده کدا علمی خلق نیوي نه د نظامونه جوړېدلی شي نه د دې ملتونو ترمنځ د عقلانیت د باور کوم تار رامنځته کېدلی شي. همدا ملتونه دي چې د لوستو خلکو لخوا نه په یو عقلي باور راټولېدلی شي. بالکل تسکین صاحب، الله دې ورحمیږي. موږ تاسو د افغانان په حال باندې موږ چې هر څه له وسه کېږي انشاءالله در سره کوو. به نور هېوادوال نه هم دا غوښتنه کوو، دغه مو هیله دل دی نه چې تسکین صاحب که څه بنا هم و وطن ته خدمت کا، خپل ملت سره مینه لري، ملت ته خدمت کا. اوس که نابینا هم ده، اوس هم همت الله سه نه درکړی، بیا هم خدمت کوي خپل وطن خپل ملت ته. نو هیله مو دغه ده چې لاسنیوی وکړئ. ګوره چې زما خپل مطالعه شوي کتابونه لرم، هغه چې زه خرڅ کړم هغه څوک په هغه بیه نه اخلي چې زما کار باندې وشي. زه دې ته تیار یم چې حتی چې ډېر مجبور شم مجبور یم خپل کتابونه هم خرڅ کړم. خو زما هغه ناچاپ اثار چې پاتې دي نیمګړي چې چاپ ته باید وسپارل شي، هغه خو رانه ضایع نه شي که نه. هغه خو د دې ملت حق دی، هغه د تاسو حق ده. زه به سبا نه وم دغه آثار به م پاتې وي، تاسو به ترې استفاده وکړئ. حتی تر دې حده پورې چې تاسو مونږ غوښتنه هم دا ده چې زما آثار باندې تاسو نقد وکړئ، کېدای شي غلط ثابت کړئ یا ورباندې مثبت تفسیري وکړئ چې څوک ټولنه کې تفسیر شي. الله دې تاسو ته شفا درکړي تسکین صاحب انشاءالله چې په خپله به هغه اثار چاپ کړي، دغه کړي که خلک کومک در سره وکړي انشاءالله. خدای مهربانه ده. تسکین صاحب که د خپل شعر او شاعرۍ په اړه راته یاست معلومات راکړئ، او څو په کوم برخه کې مې شاعرۍ کړې ده او څو بیلګې هم موږ ته وړاندې کړي موږ ته. زه شاعري چې ده په غزل او نظم برخه کې لیکم چې تصوف، فلسفې او انقلابي نارو بغاوت همدا ډول د تغزل د عشق رنګ ورباندې مالامال دی. او چې پښتو ژبه شاعري کومه نو څو اول یو غزل دی چې زما د دوو سترګو نظره در ټول مې کله، زما د دوو سترګو نظره در ټول مې کله، ذره ذره پروت یم المره در ټول مې کله. د خدای د مینې جام خورا کړه په ځان کې نه یم پیره دیداره قلندره در ټول مې کله. په بې ارزښتو کې بهیږم در ټول مې کله، په بې ارزښتو کې بهیږم در ټول مې کله. زما په ذات کې سمندره در ټول مې کله، په ځان کې نه یم جګره در ټول مې کله. ما ځان ته پام نه وي اکثره در ټول مې کله. تسکین کې شمع همسفره در ټول مې کله، د ګلالۍ د ژوند محشره در ټول مې کله. او یو بل غزل ده چې دغه کوم چې موږ ویل د خپل ژوند کله چې د صدر سره واسه په دې اړه مې ویلې او دغه داسې و چې هغه اول وختو کې نه و، خو مثلا دغه د سترګو د رڼا چې کله زما سترګو نه والوته په همدغو وختونو منځونو کې رانه لیکل شوی دی. او یو بل غزل ده چې اوسني حالات زما د ژوند ایجابوي.
هر څومره که خوږ دی خو بیا هم زهر فنا دی ژوند هر څومره که خوږ دی خو بیا هم زهر فنا دی ژوند خاندې او که ژاړې د ساقي د لاس مینا دی ژوند ژوند په دې نړۍ کې د پیسو د مالکانو دی ژوند په دې نړۍ کې د غریب سړي سزا دی ژوند لکه د ګاډي په شان مخ پر وړاندې تګ بویا شاته شاته مزه مخته تګ دی تمنا دی ژوند لکه خراب لکه غنی لکه بودا دی ژوند د غني ظالم معما دی او کفکا دی ژوند لکه خراب لکه غنی لکه بودا دی ژوند د غني ظالم معما دی او کفکا دی ژوند خپلو تاسو وپالم که خپل ستړي وپالم خپلو تاسو وپالم که خپل ستړي وپالم خپله تسکین نه یم په خپله راپشاده تور تاسو درنو لیدونکو قربان مننه تسکین صاحب واقعا چې ښکلی شعر د ژوند په اړه هم جوړ کړو مدام مننه تسکین صاحب چې له دې ځایه راغلی زحمت مو وایستو انشاءالله ستاسو غږ به تر لیدونکو تر خپلو وطنوالو پورې رسو د کومه غږ به هم پرې کړو مننه کوو مدام ډېره مننه تاسو نه مننه انشاءالله چې وخت داسې وشي چې زما لپاره ډونیشن وشي او زه راجوړ شم او ټول ملګري دوستان خپل سترګو ان شاء الله الله مهربان د خدای بار څخه خیر کړي مننه دوستانو تاسو نم چې تر دې وخت را سره وي دی وای دی انسان ژغورل د ټول انسانیت ژغورل نو پر تاسو هم دغه حق د چې دغه غږ ده چې د خپل وطنوال لاس نیوای وکړي دغه شخصیتونه لکه تسکین صاحب لاس نیوای وکړي تر څو الله جل جلاله شفا ورکړي نو مننه چې تر دې وخت را سره وي تر بیا هم په لوی لاس پاتې غزل داسې ده چې ورک وجود د ورک ارمان په لټون شته شوم زه له ځانه د خپل ځان په لټون شته شوم زه په ځمکه کې په سترګو کې ټول ورک وم زه په ځمکه کې په سترګو کې ټول ورک وم د خپل ذهن د اسمان په لټون شته شوم زه شوم د امکان په لټون شته شوم ټول جمال شوم د جانان په لټون شته شوم زه هست شوی د تودې غېږې په غېږ کې زه هست شوی د تودې غېږې په غېږ کې ښځه څوک د بیابان په لټون شته شوم چې یقین ومه په هیڅ دلیل به نه وم چې تسکین شوم د ګمان په لټون شته شوم